جرمني په کولن ښار کې د PGM او د بېلابېلو فکرونو او ټولنو مشران او نمایندګان راټول شوي دي. ټولو ته د زړه د تله سلام او ستړي مشي وایم. او بیا د دې جرګې منتظمینو ته PTM جرمني په وخت خواري کوي او داسې د خپل ملت او د وطن غونډې جوړوي، هغو ته آفرین وایو. ورسره د PTM یورپ د څومره هم ذمه دار ملګري د بېلابېلو هېوادونو راغلي دي او د PTM یورپ کوارډینیټر ورسره د ملګرو ټولو ته هم سلام چې دوی په دې درنه جرګه کې د شرکت لپاره د لرې لرې ځایونو نه خپل ځانونه رسوي. ډېرو درنو قدرمنو د دې خبرو په اول کې به زه د سویلي وزیرستان د PTM ودرې ځوانانو ته چې د افغانیت په فکر مین وو او د خپل ملت او د افغانیت لپاره یې ژوند تېرولو او څو ورځې مخکې دوی د یوه ترافیکي حادثې سره مخ شول، شهیدان شول. روح الله کامرین، محمود او ریاض هغه ته دعا وکړو چې الله دې دوی ته جنتونه ورنصیب کړي. الله دې زموږ ملګري د داسې حادثونه نور وساتي او الله دې مولانا زینت الله شفیق ته ښه صحت ورکړي چې زخمیان ورسره. قدرمنو عزتمنو، د وطن نه لرې میشت د وطن خلک راټول شوي، ملت د وطن مو نه دی هېر کړی او دا خوی یقینا لوړ خوی دی او دا یقینا یوازې زموږ نه د نړۍ نور ملتونه هم کوي. زه به دا ووایم چې باید دغه خوی نور زیات شي. ولې فلسطینیانو په جرمن کې خپل فلسطین نه دی هېر کړی، په لندن کې خپل فلسطین نه دی هېر کړی، په امریکا کې عراق او په بل ځای کې خپل فلسطین نه دی هېر کړی، هندوستانیانو خپل هندوستان نه دی هېر کړی، حتی کې پنجابیانو پاکستانیانو هم خپل پاکستان چې څه مسایل یې کې دلته راغلي او لوی لوی لاریونونه کوي، دغه خوی د نړۍ نور کامونه هم کوي. او په دې به زه یعنې دا به مې نور هم خواهش وي چې افغان ملت تر دې هم زیاته خبره او حرکتونه وکړي. پېژندګلي پکار ده چې څومره فعالیتونه یعنې پکار دي او بیا د دغې نتیجه به څه وي. ما د ملګرو سره په دې خبره هم کوله، دلته پوهان خلک ناست دی، باید په هغې باندې زه هغه ټاپک نه چېړم، خو دومره خبره کوم. په اروپا کې میشت زموږ چې څومره هم ډایسپورا ده، دا د یو کنفیوژن سره مخ ده. دوی په خپل فکر کې همیشه اکثریت خلک په دې کنفیوز دي چې د وطن د مسایلو آخري حل څه شی دی او موږ څه وکړو. په دې باندې یو بیس کېدلی شي، یو علمي بیس چې دلته ډېر ملګري راغلي دي یا نن یا هر کله چې وي باید په دې بیس وشي تر څو چې د ملت فکري کنفیوژن نه وي ورک شوی، هغه تګلاره ورته په خپلو خیالاتو کې ډېره ښکاره نه وي. تر هغې بیا دوی حرکتونه هم کم کوي، زیاتوي نه. دا خو علمي بیس دی چې زه هغه خبر نه کوم. دلته جرګه ده، د جرګې په هکله به خبره وکړو. باید په دې باندې د وطن مسایل چې کوم دي، سپېشل که مونږ د وطن مسله یادوو، په لر او بر وطن کې ډېر لویې ستونزې شته دی. کمزوری کابل د ټول افغان ملت
کوز وطن آباد دی که په بر وطن آباد دی د ټولو دپاره د کمزورۍ سبب ګرځي او دښمن بیا په دې باندې یعنې دلته خپلې منصوبې ښې په اسانه په مخ وړلی شي چې ټول افغان ملت غوښتنه وکړي چې په کابل کې د یو داسې جرګه وشي چې په هغه کې د ټول افغان ملت مشران موجود وي چې په هغه کې د ټول افغان ملت نو دا باید د هر افغان دا د هر افغان تر اوسني وخت تر ټولو لویه غوښتنه وشي چې داسې یو جرګه چې په هغه کې د افغان ملت یو مشر هم هغه که بهر دي که په بل ځای دي چې هر چېرته دي هم ټول د دعوت ټول د راشي او د دغې ملت د دغې وطن په یو ځای باندې دا ولې هلته هغه ته ماحول بېل دی تر هر بل ځای هلته ډېر اثر لري نو دغه ستونزې دي مونږ اوسني وخت کې ته وګوره مونږ په دې دور کې هم د خپلو خویندو لونو د علم د پوهې خبره چې کومه ده هم هغه لا نشي اورېدلی باید نن ډېر واضح شو په دې باندې ډېر کلیر شو په دې باندې تاسو وګورئ دلته د دنیا قانونه په دې اروپا کې آباد دي د یو چا دپاره یعنې دلته د سیاسي فعالیت لپاره که په دومره لوی شمېر کې راوځي آیا موږ د خپلو خویندو لونو د تعلیم د حق دپاره په دومره تعداد ولې نه راووتلو په دې باندې باید دا جرګه بحث وکړي دا جرګه نن په ټوله اروپا په ټوله ډایسپورا کې په امریکا کې جرګه شوې ده هلته کسان ټاکلي دي داسې یو ورځ وټاکي چې ټول افغان ملت د خپلې خویندې لونو د حق دپاره په یوه ورځ باندې په یو لوی شمېر راوځي په یو ګڼ شمېر راوځي مونږ یعنې یو زور راوړل شي یو پریشر جوړ کړل شي د دې دپاره چې دا د لر او بر په منځ کې کوم ګېټونه دي په ډیورنډ لاین په دې باندې یو ظلم یو جبر چې کوم لګیا دی هر وخت بند تجارتونه بند اثرات یې څومره لوی وځي په دې کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په نامه باندې یو ځای دی د یقین مکا دا د افغانانو د لوټ مار دفتر دی په دې کې هر ورځ په زرګونو فارم صرف د ویزې دپاره جمع کېږي یوازې فیس نه $1500 په یوه ویزه ته داخلي که خپل بچي ته څوک راځي که دلته تجارت وي که دلته کار وي که دلته کور وي مشره ډېر وبخښه مشره غږ نه اوري دا ټول د پنجابي مشره د پتاخورۍ لاندې دی د رشوت لاندې دی چې د وکړي مشره مهرباني وکړه دا په کابل کې سفارتخانه د پاکستان په نامه چې جوړه ده دا اوس هم چې څومره تجارت د افغان وطن کېږي دا د دغې بتا لاندې دی د هېڅ ځای نه بتې اخیستل شي یا ویزه هم چې یو مریض یې جوړوي چې یو تاجر جوړوي چې دلته کورونه دي زموږ دېخوا دېخوا چې تګ راتګ کوي $1500 $1000 یو ویزې نه اخلي دا ولې ته یعنې ډیورنډ لاین باندې تګ راتګ په ډیورنډ لاین باندې تجارت د کرښې دواړو خواته انسانان یو لوی مصیبت ته جوړوي زه یو وړوکی مثال درکوم ستاسو په ذهن کې به راځي که نه خو د عامو ولسونو ژوند تړلی دی ډېر شیانو ته ته د خوست سبزي میوه وزیرستان ته راځي دا په 50 روپیو 50 روپۍ کالدار دوی کړي دي خو هغه پرې بند کړي چې هغه پرې بند کړي نو د لاهور او د فیصل آباد او د نورو ځایونو سبزیانې دغه ځای ته راروانې شي هغه ورته په 300 کالدار دي نو یو خوا خو د هغې خوا پښتون تجارت بند شو بل خوا د دې خوا پښتون چې کوم دی هغه یو لویې ګرانۍ سره مخ شو
چې بیا د غربت د لاسه به مسافرۍ ته سوالونو ته ګرد تسخیږي. دا چې څومره ګوره موږ څومره مسافر لرو. د دنیا 30 ملکونه په 1 کروڑ نه کم آبادي لري. موږ 1.5 کروڑ مسافر لرو. دا خو هم یو اندازه ده تر دې زیات چې د بهر وطن ټول سره د څه شي د لاسه په خپل وطن کې د کاروبار لارې نشته دی، د تجارت لارې نشته دی، په خپل وطن کې تعلیمونه نشته دی. په موږ یعنې خوشحال یو چې که موږ په ښې ورځو کې ژوند کوو. داسې نه ده. دا ما چې اول خبره وکړله چې باید ټول افغان ملت د یو لوی جرګې غوښتنه وکړي چې هغه په کابل کې د ټول افغان ولس کابل دی کابل دی که د هر ځای مشر دی چې ټول پکې شریک وي او په شریکه سره کښېني. نو دغه دغو ټولو مسایلو د حل لپاره یوازې دا د جرګې غوښتنه هم نه، بلکې په دې یورپ کې مېشت خلک، په دې یورپ کې مېشت افغانان ډېر ښه تعلق لري. د دې هېوادونو د مشرانو سره، د دې هېوادونو د سیاسیانو سره باید دا ټول تعلق یو مرکزیت ورته سیټ شي، یو داسې کې چې یو چینلایز شي او د خپل وطن په ګټه باندې وکارول شي. موږ کار د ډیپلوماتیک اپروچ د دوه ملکونو په منځ کې دلته موجود نه دی. ولې نه ډایسپورا یې دومره پرشر جوړ کړي چې د یوې د لاسه هم دلته یو حرکت ممکن نشي. محترمو، په بل خوا که موږ د حالاتو خبره وکړو، حالات د وطن د پراکسي جنګونو، د پراکسي جبهو او د پراکسي او ډالري طرزونو په طرف باندې خطي کام لګلي دي. بلکل هغه لګلي دي. یو خوا کار وطن د یو لوی جنګ، د داسې جنګ دا جنګ ته څوک خوشحالېږي او په کومه انداز ورته خوشحالېږي. په دې جنګ ته یو ملي مرکزیت، ته یو ملي حاکمیت نه لري. نو دغه څنګه ستا په ګټه تمامېږي؟ ستا په ګټه نشي تمامېدلی. لهذا دغه جنګ، دغه قانون، دا جوازونه دا زموږ د ملت څه شي لپاره نه دي، بلکې د دنیا د پراکسي جنګونو د ضرورتونو. والواقع هم سلیفیه که دومره کمزورې ده د یقین وقت ته کمېدلی شي. د کامو ملت، د ځوانانو، د ځوان نسل د اکثریت سندیدګي سریسنس ډېر کمزوري شوی دی. هغه سوشل ایډز باندې، په ټیکټاک باندې، په دې باندې د ډرامو، یعنې دوی ته خوند ورکوي چې موږ اوس څه ډېر وخاندو. چیرې داسې یو عمل وشي چې ډېر وخاندو. ولې خاندو؟ ولې دوی ته موقع؟ زه دا نه وایم چې خندا بد دی. یو سیریسنس هم وي چې په وطن بد حالات وي، یو د خلکو، یو د ولسونو، یا یو خپل طرز یې وي، یو خپل اثر یې وي د شیانو. هم د غلام چې کله ته زیات سیریس وي عمل هم زیات کېږي. نو د کام د وطن حالات بد دي. دلته په کوز وطن کې خو یعنې بیخي اپریشنونه اعلانوي. خلک د کلینا بخه بلکې په د نږدېو وختونو کې تاسو ولیدل په خوست کې بمبار وکړو، په خوست کې بمبار وکړو، په خوست کې بمبار وکړو. ماشومان او ښځې شهیدان. پاکستان پیاوړی په ډي خان کې په سره ورځ هغه سره ولاړ یې استعمال دی. ولې نه کوي سره دی چې خوست هم سلام دی. خدا نه کېږي. بیا دواخان خبرې کوي. اوس بیا ته ډي خان اوسه دواخان نه ډېر لرې دی. نو دغو حالاتو سره ملت مخ دی، د پراکسي جنګونو سره مخ دی، د ناپوهۍ سره مخ دی. کردار دلته ضروري دی. باید کردار ادا شي، باید یو مثبت کردار ادا شي. د غفلت نه کار ماخلئ، د خلکو د ښه او بد ویلو نه معیاري دی. دلته یعنې څوک کو چاته کومه خبره خوند ورکوي مونږ هغه وکړو. نه 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 نه، رښتیا خبره کومه ده باید مونږ هغه وکړو چې به د خوند نه کېول، خو هېچا د خوند نه ولګي. مونږ باید رښتیا خبره وکړو، د وطن خبره وکړو، د ملت خبره وکړو. مونږ دلته د هېچا څه په دې باندې انعامات نه غواړو. نو دغه دپاره دا اوس جرګه هم باید په دې باندې او راتلونکې نورې
جرګې منځ یو داسې څه منځته راوړي چې دغه غږ یو چینل شي، دغه غږ یو ښه یعنې اثر ولري. په دې باندې هم یو فکر وشي. دلته مشران دلته پوهان ناست چې په اروپا کې مؤثر اثر لرونکی حرکت، اثر لرونکی غږ، اثر لرونکی عمل څنګه کېدلی شي چې د افغان ملت په ګټه تمام شي. د دې لپاره هم باید یو ښکلی نظر، یو ښکلی یعنې خبر او ترتیب وړاندې شي. محترمو، سیاسي حالت ته د وطن وګورو نو ځانګړی بېلې خبرې، دا خانۍ بېلې خبرې. دلته په 11 اکتوبر جرګه وشوله، درنه جرګه وشوله. که څه هم داسې په نیمګړي انداز زما لخوا تفصیلات راځي، دا ښه نه دي او ښه پوره قناعت اوس خپلو ملګرو ته نه ورکوي. خو بیا هم اوس دلته خبره سره کول لږ زه پرې وغږېږم. 11 اکتوبر جرګه څه وو؟ د ټول ملت یو خارج شو په کوز وطن کې بیا بالخصوص چې زموږ مشران نه سره یو کېږي. ښځې، نر، ماشومان او ځوانان ټولو یو ارمان لرلو چې دا زموږ د وطن مشران د خدای سره یو کړي. د دغې ارمان د پوره کولو لپاره تاسو ولیدل دنیا ګواه ده، ټول ملت ګواه دی. کور په کور مونږ وګرځېدلو، یو مشر ته ورغلل، یو سیاسي پارټۍ ته ورغلل، یو ضلع مجلس ته ورغلل، قبیلې علاقې ته ورغلل. ټول څخه وغوښتل بیا دا د PTM ځوانانو خپل سرونه ورکړل، شهیدان یې ورکړل، زخمیان یې ورکړل، قیدیان 2000 نه باندې قیدیان ورکړل. ان تر دې حده پورې چې PTM کالعدم شو، PTM پاکستان چې د پابند لاندې شو، PTM د ختمولو اعلان یې وکړ. یعنې په خپل وجود یې د دې ارمان پوره کولو لپاره قربان کړ. که څوک یې هم نشي کولی، خو یو هڅه وه، دا هڅه یې وشوه. جرګه راغله، په جرګه کې مو دا نه وکتل چې څوک زموږ سره ښه دی، څوک زموږ سره بد دی، دا چې پښتون دی، دا چې په دې خاوره آباد دی. هر یو سیاسي ګوند چې دی مونږ د چا نه هم ټولو ته مو په ډېر خلاص کړه، ډېر بې اخلاص ډول باندې هرکلی هم وکړ او بیا مو برابر شراکت هم ورکړ او بیا مو برابر واک هم ورکړ. بیا د دغې یو کمیټې منځته راغله. هغه کمیټې پرېکړه وکړلې. هغه پرېکړې پیاوړې پرېکړه دا وه چې په 20 تاریخ باندې د اکتوبر 20 اکتوبر به دغه جرګې په حمایت کې پښتون وطن کې خلک راوځي. ته یقین وکړه د PTM نه علاوه بیا نه یو ګوند راووتل، بیا نه یو بل څوک راووتل. مه کوئ داسې په سره ورسره پرېښودل. خو بیا هم موږ د دغې ته انتظار وکړو چې ودغه نور څه کېږي. خو څه جفاګانې وشولې، د هغې جفاګانې بیا د خیبر د جرګې هغه اسرا، هغه سور، هغه سپیډ چې موږ هغه پرې نه ښوده. زه د دغې تفصیل اوس نه وړاندې کوم. هغه به بېرته بیا په یو وخت کې مناسب نن دی یا سبا دی، هر کله وزه باید د تفصیل بیا وړاندې کړه. دا مې ډېرې لږ خبرې وکړلې، ډېر ثبوتونه را سره پراته دي، هغه به بیا وکړمه. خو مونږ په یو فکر کې شولو، په دې فکر کې شولو چې مونږ په 2 کاله دلته هر چا هره ناره وکړه، هره کیسه مو وکړله. فکر مو رسولو کام ته فکر تر ډېره حده پورې رسېدلی دی. آیا اوس دا چې کوم مونږ تېر څه کول دا اثر لري که نه لري؟ کتلو د خپل ملت او د وطن د خپلواکۍ سبب په رښتیا ګرځېدلی شي. یقینا دا وړوکی عمل دی بیا چې کله ته مخکې ځې. نو هغه بیا چې مو وکتل حالات او واقعات او موسمونه هر څه داسې وهم نه دا ما خلاصوه پر ځای د دې چې مونږ کوم ملت وولو په دې باندې چې راځئ په هغه ځای مې راټول کړو، په دغه ځای مې راټول کړو او دوی دومره لږ څه مصروف وساته، بې معنې یې مصروف وساته. نو دا یو شکل و. دوم یې دا و چې په منصور باندې اعتراضونه وشي چې ته چېرې یوازې څه نه کوې. دا و. نو د کام بې معنې چې هغې څه مقصد او معنا یا څه نتیجه نه ورکوله، د داسې یو ځای کې د دوی د مصروف ساتلو پر ځای خیر دی په معنا د تنقیدونه وشي. زما څه ملت ډېر
څه دی؟ زه به نوم ملت به وي، زه به نوم وطن به وي. موږ د وطن او د ملت د ګټې لپاره همېشه حرکتونه کړي دي. نه دي دا چې که زموږ په ځان څه سوالونه راځي چې هغو ته جواب ووایي. د ځان د سوالونو د جواب لپاره نه همېشه مو د ملت لپاره کوي. اوس هم یوه خبره ټوله دنیا د په کلاو غوږونه اوري. نه مایوس یو، نه ناست یو، نه ورک یو. دا د ورک کېدلو کیسه خو څو ځله وشوله، پورتیکا به بیا راپورته شول، بیا به د اسلام آباد غوږونه سره وو. داسې نه ده. نه ورک یو، نه مایوس یو، ښه چمتو یو، ښه تکړه یو الحمدلله. نور هم ورته تکړه یو، نور هم ورته سخت یو، نور هم په دې نه زیاته جذبه هم لرو. په دې بیخي بیا هم به اوس ښیي. البته دا ده چې د وطن د حالات د بدلولو لپاره معاصر روغ او ښه ګامونه څه دي، هغه څنګه واخلو. ټول د هغې پلینینګ او د هغې ترتیباتو په نتیجه کې مونږ یعنې یو داسې حالت که څه هم پي ټي ایم غلی نه دی، که څه هم چې په جاني خیل باندې د اپریشن ټول جاني خیل کام راووتلو، احتجاج یې وکړو، د جاني خیلو مشران دا قسم وکړي چې په دې کې لوی کردار پي ټي ایم نه و ادا کړی. نه، لوی کردار پي ټي ایم ادا کړ چې خلک یې راوایستل. هغه په شمالي وزیرستان کې نن جرګې کېږي، هغه په جنوبي وزیرستان کې جرګې کېږي، هغه په بل ځای کې مزاحمت کېږي. نن یې هم دغه پي ټي ایم کوي، نن یې هم دغه پي ټي ایم کوي. خو انشاءالله نن به تر دې هم معاصر حرکت، تر دې لوی حرکت هغه ټیک ته وخت به رانه واخلي. خو البته دا وطن، دا ملت نه مو چاته پرېښی، ځانونه مو پرې قربان دي. نو خپل ټول ژوند ورته بخلی دی. موږ څه نه کوو، موږ د خپل ملت ګټلو لپاره ناست یو، د دې لپاره حرکت کوو. نو انشاءالله د یو لوی عمل، د یو لوی حرکت سره بیا هم موږ مخ پر وړاندې وو، تر څو چې د دښمن نسکور کړی نه وي، تر څو مو چې خپل وطن ګټلی نه وي، تر هغې پره به دا مبارزه جاري وي. هېڅوک دا خوبونه نه ویني چې ګویا که پي ټي ایم یا کمزوری شو، ګویا که پي ټي ایم لا ورک شو. انشاءالله چې تر څو دښمن نه وي، دښمن به ورک شي، انسان لري، پي ټي ایم خدای مطلبات له ډېر